سکندر بخت د افغان لوبغاړو په هکله داسې وایي: سلام او مینه، خوږو کتونکو، وخت مو په خیر راته ستړي مه شئ. نړیوال جام سیالۍ را روانې دي. ډېری لوبغاړي به په کورونو ناست وي او ډېری لوبغاړي به په میدان کې لوبه کوي. دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، افغانستان خپله اته واړه لوبې وبایللې او نن به یې لوبه د ویسټ انډیز سره پیلیږي. دوستانو، که موږ تاسو وګورو، پاکستان هم د سیمې فاینل څخه بهر شو. دوستانو، د پاکستان پخوانی لوبغاړی سکندر بخت په یو ټلویزیوني مرکه کې ناست و او هلته یې څو خبرې وکړې. هغه ویل چې پاکستان د سیمې فاینل نه بهر شو، د هغې غټه وجه دا وه چې افغانانو ته دوی شکست ورکړه، خو یعنې په ښه رن ریټ یې ورته ورنه کړه. که چېرته دوی افغانان په 100 یعنې په 1.5 سلو کې آوټ کړي وی، نو که زموږ رن ریټ به ښه وی او موږ به سیمې فاینل ته کوالیفای شوی وی. دوستانو، د دې خبرې نه دا معلومیږي چې دلته د افغانانو ټیم اړو ټیم ښکاري نه. د دې د خبرې مطلب دا دی چې افغانان باید په لږ اورونو کې دوی آوټ شوي یعنې په لږو رنزونو کې دوی آوټ شوي ول. او دوستانو، پاکستان ته بیا هم چانس و، که چېرته نیوزیلینډ د انګلینډ څخه لوبه ګټلې وای، نو پاکستان کولی شول چې د هغې رن ریټ ښه وی او کولی شول ډېر په اسانۍ سره سیمي فاینل ته کوالیفای کړی وی. دوستانو، هغه لوبه انګلینډ وګټله او نیوزیلینډ وبایلله، نو د دې سره هم پاکستان د سیمي فاینل څخه بهر شو. سکندر بخت دا خبره هم وکړه چې کله د افغانستان او د انډیا لوبه وه، نو هغه لوبه هم فکس شوې وه، ځکه افغانستان په زوره دغه لوبه انډیا ته ورکړه چې د هغې رن ریټ بره شي او پاکستان لاندې راشي. نو دوستانو، تاسو د سکندر بخت دغه خبره څنګه ارزوئ؟ خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.